وګوري ما الحمد لله ثم الحمد لله موږ دې زنده‌باد دي دا د الله جل وعلا دپاره تحديث بالنعمت کومه الحمد لله ثم الحمد لله رمباړيزین منافقین مفسدین د کلیسا مزدوران د کلیسا جاسوسان روافضو مجوسو شیعه وغیره وغیره ډمان شټاران د میډیا دا ټول د ما مخالف دي لا والله تر اوسه پورې زی څه شی یم زی څه شی یم زه ورته د انټوبیوټیک پیچکاري یم بالکل دا نشي دوی دا نشي دوی ډېر زور یې راباندې ولوایي قاري صاحب لږ ګزاره له موږ سره وکړه مال په خدای قسم په خدای قسم له تاسو سره که ما ګزاره وکړله دغه مسلمانانو ته وایم دغه مسلمانانو ته راباندې شاهد سي دې مسلمانانو ته وایم د خپلو ملګرو ته ابابیل جان کله دې خلقو سره ما ګزاره وکړل دغه ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم ګورې ګورې چې کومې قرآن درته ویل دي ما په خولې بیا را سره ونه منئ بالکل خاري دا خبرې بار بار کړې دا دومره لویه خبره ده که لږ فکر پکې وکړي په رب مې دې قسم وي نور به لاسونه داسې پورته کړي چې قاري صاحب رب دې په دنیا او آخرت کې خوشحاله کړه دا دومره لویه خبره ده بالکل خاري مؤمن مسلمان په دې خبرو پوهېږي قاري صاحب که د دې رمباړیزینو ډمانو دلګانو دوسانو مجوسیانو مشرکینو روافضو د کلیسا د سپو پرې منځونکو د ملحدینو د سیکولرانو یو ورځ د ما تایید مو ولیدل په دې میډیا کې دي ما له خولې نه مو دا خبره واورېده چې دا پلانۍ دا پلانۍ دا ښه دي نو تاسې پوهه سئ چې ما به لاره ورکه کړې وي لاره به په بله لاره به روان سوی الله اکبر همدومره یو قلبي کار یاد وساتئ د عزت ژوند او د عزت مرګ مو قبول ده خو د میډیا ضلالت مو نه ده قبول د عزت ژوند دا ټولو ملګرو ته وایم د عزت ژوند وکړي د غیرت ژوند وکړي الله جل وعلا ما ته داسې ملګري راکړي د میډیا کې چې کوم مؤمنان دي دا مو صفت نه کوم کنه بیا قصه نه خرابېږي زه چې کله د تاسو صفت وکړم په هغه وخت کې بیا ډز در باندې راغلی وي نه د میډیا کې له ما سره داسې مؤمنان اوس ملګري دي دا مې بیل کړي دي سره دا مې هغه غنم نه وي چې داسې په یو شي کې واچوي بیا داسې کوي بیا هغه صفا یو خواته سي هغه کشره بلې خواته سي څه شي ورته وایي البیل قاري صاحب محترم په دې غلبیل کې مې دا ملګري دې خلقو ته کله کله زه وایم چې مال پلانه داسې تیزې خبرې ورته وکړم بیا سره بیل سي الحمدلله هغه په نامو چې راغلی وي هغه بیا وایي چې دا قاري صاحب خو داسې تیزه خبره کړې ده لیکن چې کوم مؤمن وي ليميز الله الخبيث من الطيب دا دی الله قانون ده چې الله جل وعلا خبيث او پاک سره بیلوي دلته ډېر داسې خلق راغلل که تاسې د 2 کالو تاریخ ته تاسې وګورئ د 2 کاله تاریخ ته مخکې لرې کړي یا له د 2 کالو نه مخکې 1 کال 3 کاله مخکې تاسې په دې لیفونو کې به داسې خلق ناس ول داسې خلق الله اکبر یو دعا مې کړې ده په هغه وخت کې او هغه خلق را باندې خبروم دي اوس مې کېدای شي اواز به مې اوري ما الاله العالمین د قرآن دپاره که څوک ملګرتیا را سره کوي خدای عزوالجلاله د موږ د دوی ملګرتیا قائم او دائم ولره او که د قرآن دپاره څوک ملګرتیا را سره نه کوي یا رب العالمین په دنیا کې هم ذلیله کړه او په آخرت کې هم ذلیله کړه او د موږ لاره هم سره بیله کړه دغه کس پاسې ناسته دا ناسته دا پاتې ده دغه کس پاتې ده په داسې مې په لاس کې په الله قسم قرآن کریم راواخیستل داسې مال یا رب د دې قرآن ربه د دې قرآن په خاطر دغه کسان چې ما ته وایي چې د ما اولادونه دي تر تا قربان وي اله العالمین که د دې قرآن دپاره وي موږ ته په ملګرتیا کې برکت راکړه او که د دې قرآن دپاره نه وي الله د موږ لاره سره بیله کړه او الله مې دې قسم وي 4 ساعته د دعا نه واخیستلې چې رب جل وعلا هغه ټول یوم نه دوم نه دریم نه څه شي کړل جدا یې کړل دا داسې خلو نه ده د خولې داسې مه ګورئ په غاګانو مصرب شروع را وکړله یا ربي لك الحمد یا ربي لك الحمد یا ربي لك الحمد یا ربي سبا غوږ ونیسي چې کوم یو له بامه رالویږي مردارېږي الله اوس په دې شروع الله جل وعلا وکړه قاري صاحب یو تقریبا خدای مې د غاړه مې یو 15 شپې مخکې خدای مې د غاړه مې د روژې نه لږ مخکې کنه دغلته یو قسم سوی و که د یاد ته راسي د یو آغا سره خدای پاک څنګه کړل
کوم قسم؟ دغلته چې نور راغلی هغه د دې ابو مواد هغه موډریټر چې و حسن الله الله اکبر. یا ته دې راغلل اوس مې یاد ته په خدای قسم راغله. نور مخکې ځه. الله اکبر. څومره عجیب ځای ته دی ورپام شو. مسلمانانو هغه ویډیو چا نشر کړی د په خدای قسم. هغه یو اغا صاحب و د دغه ابو مواد لخوانه په داسې ور دا خبره رښتیا سي. روسه دې ما زړه ته نه لویږي. تر اوسه دې ما زړه ته نه لویږي. ما قاري صاحب لیکلي واخله. یو د دغه سړي یو میډیټر و که د تاسې په یاد وي د دې ملګري دوستان یو راغلل وای قرآن راواخله په قرآن لاس کېږده. الله اکبر. یا حی یا قیوم الله اله العالمین ته موږ نور صادق او مخلص او رښتینی کړه یا رب العالمین. اله العالمین موږ ویاړم قربان مو شم رب مو په دنیا او آخرت کې سرلوړي او عزتمنو قدرمن کړ. او د ما په ملګرو کې یو بل عجیبه د حکمت خبره درته وکړم. منافق انسان د ما په ملګرو کې نسي راسره ټینګېدلی. والله بالله ثم تالله د ما په ملګرو کې چې څوک چا منافقت را سره کړی رب ذلیله کړی ده، چې چا دومخي را سره کړی رب ذلیله کړی ده، چې چا له دې دین نه استفاده کړی رب ذلیله کړی. دې خلکو ته زوایم، دې خلکو ته کنه راسیه دې روزي مبارکه شپه ده، مبارکه میاشت ده، مبارک وخت. ما دا ویلی دي دا میزان ته دعا کړي مل ای رب العالمین که چیرې د تا رضا په دې میډیا کې دا نوي چې زه په دې میډیا کې د دین دعوت خبره کوم، اله العالمین مال دې میډیا نه ورک. په بار بار مې دا خبره کړې کمینه ده کړې وقارسي بالکل دا وسم وایم چې ای رب العالمین که دې تا رضا د مسلمانانو خدمت په دې میډیا کې د ما هدف نه وي، د مسلمانانو ته د دین رسول د ما هدف نه وي، رب العالمین مال دې میډیا نه ورک. کوم یو د کلیسا مزدور د کلیسا جاسوس منافق رمباړیز دې ته تیار دي هم دغه سی وایي راس کوم یو دې ته تیار پیدا نکړي. 3 کال نه زیات د ما دا ټیک ټاک سوی ده. په دې 3 کال کې تاسو دا دلته یو کس دی وایي چې قاری صاحب تا دا خبره کړې د سماته په لوبي کرا کړی. شرمېږم د داسې دلګانو د وسانو په لوبي کې باندې لا شرمېږم. څه شي کېږم بابل جان میګم د داسې دلګانو په فالوبیک باندې هم قاری صاحب محترم د داسې د وسانو دلګانو په ملګرتیا باندې شرمېږم. چې څوک مؤمن وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د صحابه او د قران غم فکر او سوچ ورسره دا خلق بل مون سره ملګری او دا کدي ګوتو پښمار وي د مرداري په مچانو په دې زرګونو خلقو دی بلا وګرځي.